نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملک باندې راکېټونه روان ول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن د دغه روافضو مجوسیانو لخوا نه ویستلی کېده. نه د الله له کعبې حیا وکړه د مجوسیانو د مشرکینو، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وطن نه حیا وکړه، نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له روضې نه حیا وکړله. دا که هر څومره دغه خلق یا ملامت دي یا سلامت دي په هر څنګه چې دي عرب، لیکن دوی خو ځان ته وایي موږ اهل بیت یو. دا د تا راکېټونه چې د رسول الله د قبر په سر باندې را روان ول، شرمېدل او ذلیل او اله العالمین مو هلاک کړه. همدغه اسرائیل دی الله په تاسې هلاک کړي او تاسې دی الله په دوی باندې هلاک کړي. ټول مؤمنان امین ووایسه یا رب العالمین. موږ ته خو رب داسې زړونه راکړي دي د ما هغه ماشومان نه هېرېږي چې په 2014 کال کې به همدغه ایرانیانو ورته ویل وایس لا اله الا بشار الاسد، دا کلمه به مو ورته ویله او په خلو کې به مو ټکان ورته کول، ژوندي مو تر خاورو لاندې کړل، د شیو مسیرانو ته مو سجدي ورباندې لګولې. الله اکبر. هغه وخت د موږ نه هېرېږي. دغه د موږ مسلمانان خو دلته چې نسوار مخکې مې درته د دوی به هېر وي، لیکن د موږ خو نه هېرېږي. هغه د ماشومانو سلګیو ټوټې ټوټې وجودونه مو نه هېرېږي چې په خوند به مو وزل، نښې مو ورباندې زده کولې د توپکانو په دې سوریه کې، په دې عراق کې، په دې یمن کې، په دې یو ځای او بل ځای او بل ځای کې. هغه د موږ نه هېرېږي. نو اله العالمین د تاسو په خپل منځ کې ای ظالمانو له یهودو سره تباه او برباد کړي. اله العالمین د یهود په تاسې تباه کړي او تاسې د الله په یهود باندې تباه کړي. او اله العالمین د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت د تاسو په منځ کې وکړي. 15 میلیونه مسلمانان د دغه ایران خبیث او د دې مجوسیانو لخوا په شهادت په همدغه سوریه کې ورسېدل. هغه مهاجر سي سول، زناور روسي وخوړل، دریابونو کې سي غرق سول، دنیا اور باندې ډکه سول. هغه خو ما حساب هغه شهیدان سي کړل. فقط زه دا بعضې مسلمانانو ته وایم په دې روزه کې داسې دعا کوي چې اله العالمین ظالمان په ظالمانو باندې هلاک کړي او مؤمنان مسلمانان په منځ کې یا الله ته حفاظت او ساتنه وکړي. تاریخ مه هېروئ. اهل سنت والجماعت ټول عمر په چا باندې خوشباوري کړې ده. دا ناکام سي دي په همدغه خاطر شاته صفات او ناکام دي چې په هر چا په خپل دښمن هم خوشباوري کړې ده او اتفاق یې ورسره کړی ده. نو د دنیا حالات داسې معلومیږي چې بهتري به په ژوند کې بیا ونه وینئ. دا یاد وساتئ. بهتري به په ژوند کې رانیسئ. په نړۍ کې دا فسادونه به پسې زیاتېږي، دا جګړې به پسې زیاتېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دنیا کې به داسې حال راسي مسلمان به مسلمان خوري، کافر به کافر خوري، ظالم به په هر چا مسلط وي، یو قدم به مظلومان نسی اخیستلی. نو په دغه وخت کې تاسو وایي د یو لمر د راختلو انتظار کوئ چې هغه مهدي علیه الصلاة والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دی. دا عدالت به په دنیا کې ورکیږي دوستانو. ظلم به اوج ته رسیږي. که تاسو خیال کړی وي ډېر علما نو دغه بعضې نښې چې په علماو راوړي دي د قیامت نه مخکې چې کومې نښې راوړي دي او وړې نښې چې دي دا ټولې موجودې دي. نښې نښانې یعنی تقریبا په 100 کې وړې نښې دا 98 په 100 کې دا موجودې دي. دا نن زمانه کې 2% پاتې دي. 2% پاتې دي. دا 2% چې بس نو هر وخت د الله جل وعلا اراده سوله او دا 2% نور هم د قیامت وړې نښې پسې راپرسولې. نو د قیامت دغه لوی نښه راښکاره سي چې هغه مهدي علیه السلام ده. الله به یې پیدا کړي، الله جل وعلا به دی رالوی کړي او الله جل وعلا به دی د مسلمانانو خلیفه جوړ کړي. نو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم ګورئ دوستانو کوشش وکړئ خپل عقیدې مو وساتئ، کوشش وکړئ ایمانونه مو وساتئ، کوشش وکړئ الله ته هجرت وکړئ، کوشش وکړئ د الله دین ته هجرت وکړئ، کوشش وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته هجرت وکړئ، یعنی د هغه دین ته هجرت وکړئ. دغه نښې نښانې چې پیغمبر علیه السلام ښودلې دا یې دې دپاره نه دي ښودلې چې په نبي علیه السلام باندې وخت نه تېرېدل او موږ تاسو ته یې ویل چې دغه نښه به در باندې راځي د قیامت. دا ما ته یعنی هغه اخطار یې بولې
هغه وعید یې بولي. اوس پیغمبر علیه السلام وایي داسې وخت به راسي سهار کې به مسلمان وي بېګا ته به کافر وي، بېګا کې به مسلمان وي سهار ته به کافر وي. خدای قسم په دغه سترګو ورته ګورو او ورته معلومیږي، په دې سترګو په خدای قسم ورته ګورو. دغه نښې او نښانې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام موږ تاسو ته ښودلي دي، دا یې د دې دپاره ښودلي دي چې د خپل آخرت په فکر کې. ګوري یو بل حدیث درته وایم، پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي العبادة في الهرج كهجرة إلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دی قتل او دی قتال په وخت کې، دی جنګونو په وخت کې په خپل ایمان او عقیده باندې منګولې ټینګې لګول، دې نقطې ته اوس دلته متوجه سي. ګوري العبادة في الهرج، هرج قتل و قتال ته ویلی کېږي، جنګونو ته ویلی کېږي، مخالفتونو ته ویلی کېږي، ډمتوب و فسق و فساد و فجور دې ټولو ته ویلی کېږي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي په دغسې وخت کې خپل عبادت و عقیده او دین ټینګ ساتل دا وایي داسې ده لکه ماته چې مو هجرت راکړی. څه مطلب؟ یعنی داسې مسیران به درته راسي چې په ناحقه به یې ظالمان به یې فاجران به یې فاسقان به یې. اوس په دغه ځای کې ته څه کوې؟ دین ساتي، پیغمبر ته هجرت کوې او که دین خرڅوې. هسې څو اشارې درته کوم، زه خو نور په دې شیانو باندې نه پوهېږم، خو تا ته وایم مسلمانه له اورېدنې درته وایم. ګوره پیغمبر علیه الصلاة وسلام څه درته وایي؟ وایي العبادة في الهرج. څه معنی؟ ایمان دې ساتل، عقیده دې ساتل، د رب جل وعلا په عبادت باندې ځان ثابت او قائم لرل د هر مؤمن مسلمان لپاره. نبی علیه السلام وایي که هجرة الیه، دا وایي داسې ده لکه ماته چې هجرت کړی وي دغه مؤمن مسلمان چې کله خپل ایمان ساتي، خپله عقیده ساتي او خپل د رب جل وعلا بندګي او توحید ساتي. اوس دغه شیانو چې موږ تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي. ګوري که تاسې د دنیا د کفري نړۍ حالات وګورئ او یا د کفري نړۍ د ملګرو حال وګورئ، دا ټول چل اسلام ته جوړ دی. ما دا یو خبره در سره یاد وساتئ، په الله قسم اهل سنت والجماعت ته جوړ ده. ځکه د حقیقي دین پیروان چې نن زمانه کې دي هغه اهل سنت والجماعت دي. دا په ډېرو خلکو خبره، څوک په یو سیاست پسې تړي، څوک په بل سیاست پسې تړي، څوک په یو سیاست پسې، څوک په بل سیاست پسې. داسې هیوادونه به زه درته وښیم چې 50 کاله خلک وایي موږ نن وهو سبا یې وهو، هغه یې اټومي طاقت ته ورسول خو لا وهلی نه ده. د موږ مسلمان دلته چونډۍ ورخوڅې کړي، دلته بس چونډۍ، دلته چونډۍ ورخوڅې کړي، بس دې ته ناست وي، دې ته انتظار، بس هغسې خمار کړي، خمار ناست وي، وایي والا پلانی ده او دا ده او دا ټول چل. تاسې نن وګورئ د ژوند او د زندګي شپې دي، دا د دنیا حالات داسې ځای ته را رسېدلي دي. د دنیا حالات دوستانو، پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو روایت ده، کله وخت کې چې په شام کې جګړه شروع شوه، کړي تاسو یاد وي 2014 کال. په 2014 کال کې په شام کې جګړه شروع شوه. دا شام چې ده دې ته ارض المبارکه ویلی کېږي، د انبیاو وطن ورته ویلی کېږي شام. کله وخت کې چې په دې دا له وخته چې د اسلام مرکز و، که تاسې په تاریخ کې لوی لوی علما وګورئ د دې شام دی، لوی لوی محدثین وګورئ د دې شام دی. دا تقریبا 50 کاله مخکې اسد په نامه باندې یو علوي شیعه و، نصیري چې شیعه ورته کافر وایي، د شیعه ورته، ځکه دوی علي رضی الله عنه ته د الله جل وعلا ټول صفات ورکړي. نو دا ور باندې حاکمان سول، څوکه بیا دغه زوی ته په صفاتو سره بشار الاسد د دې په خلاف باندې بیا په 2014 کال کې مسلمانانو قیام وکړل. فقط یو ځای ته اشاره درته کوم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
وإذا فسدت الشام فلا خير فيكم. کله چې په شام کې فساد راغلل او جګړه پکې شروع شوه بیا خیر په تاسو کې نشته. دا بعضې خلکو دلته لیکلي په درواغو اخبار مه نشروي وایي خمیني مړ شوی ده. موږ یې په مرګ و ژوند باندې کار نه لرو. الله جل وعلا دي ظالمان په ظالمانو هلاک کړي، لیکن دا خبره دروغ ده. ما مخکې اخبار وکتل کېدای سي یوله زه وروسته بیانیه ورکړي. نو هغو خپل یهودو خپل اهداف پوره کړي دي. اوس اسلامي نړۍ همدغسې ذلیله کړي ده، مسلمانان همدغسې تباه کړي دي سي. نو دا دروغ باندې اخبار یو بلکې ځای ته مه نشروي او دغه کوي. صحیح ده. الله جل وعلا مو قدرمن کړه. الله دې همدغه خمیني مسلمان کړي چې په د اخر وخت کې کلمه ووایي خامنه‌ای او وایي چې ابو بکر ورور ده، عمر مې ورور ده د اسلام اول خلیفه. ګاندي موږ به دوی ته ورته وایو چې اوس مو تاسې ورونه سولاست. والله چې ابو بکر ته ورور ونه وایسته که په ټول عمر ورور درته ووایم. عمر ته چې ورور ونه وایسته په ټول عمر ولاکه ورور درته ووایم. عمر او ابو بکر ته چې مسلمان ونه وایسته په ټول عمر ولاکه مسلمان درته ووایم. بالکل. صحابه وته چې مسلمانان ونه وایسته په ټول عمر ولاکه یا مسلمان یاس یا به مسلمان واس یا به مسلمان سی. بالکل هو قارس دا چې دا په نامه مسلمانان دی هغه د خپل کار کې هغه یې په خپل سینه کې وګوري چې دا ایمان او اسلام له ما سره سته که نسته چې تاسې ته ورونه وایي. پوه نه شولاست. زه پوښتنه لرم که چېرته ما ته وخت راکوي کوم یې که نه راکوي بیا تاسو خپل ایجنډا په مخ ویسئ بیا زه خدای په اماني اخلم. مهرباني وکړئ پوښتنه. که چېرته یو انسان روزه روانه ده او لبیک ورته وایي خدای دې په خیر راولي، خدای دې ټول مسلمانانو ته خیر پیښي، هغه څه دې خدای راپېښي چې ټول مسلمانانو کې خیر وي. اول به خیر غواړو، په دویمه قدمه کې به ورته تدابیر نیسو، خدای دې هغه لار باندې موږ روان کړي چې خدای په موږ خوشحاله کېږي. د روزې په اړه باندې غواړم که چېرته یو سړی عذر ولري، مشکل ولري او دی په اروپا کې ژوند ولري، په اروپا کې ژوند وکړي او دا روزه دی ډاکټران ورته ویلي چې تاسې یا د معدې تکلیف لرئ یا دغه مشکل ده، تاسې کولی شئ چې روزه وخورئ خو د دې فدیه ورکوئ. دغه سړی نیم کور د په افغانستان کې ده، ټول کور په افغانستان کې ده، مونږ ته دی مسافر ده په اروپا کې، دی به د دغه پیسو په اندازه باندې فدیه ورکوي که د افغانستان د پیسو په هغه به فدیه ورکوي؟ دغسې یوه پوښتنه مې درلوده. افغان صاحب محترم دا خبر بلی په تفصیل درته جواب کړم چې ټول مسلمانان ور باندې پوه سي. روزه چې کله راسي د کومو کسانو دپاره د روزې خوړل روا دي، د کومو کسانو دپاره الله جل وعلا د روزې خوړل روا کړي دي. الله جل وعلا وایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. یو څوک مسافر وي په سفر روان وي د دې دپاره د روزې خوړل روا دي. یو څوک مریض وي د هغه دپاره د روزې خوړل روا دي. بیا به یې وروسته قضایي راګرځي. دا دواړه مسافر او مریض دا دواړه به څه شي کوي؟ قضایي به راګرځي. اوس دلته دا د مریض یو خو داسې مریض وي چې هغه د موقت وخت مریض وي، یعنی لس شپې و 15 شپې و 2 ورځې و 10 ورځې مریضي لري نه. یو داسې وي چې هغه دوامداره مرض لري. اوس د دوامداره مرض دپاره څه حکم ده په شریعت کې او دغه د لیگ وخت د مریض دپاره څه حکم ده په شریعت کې؟ او یو خبره بله م یاد وساتئ، یوه فدیه ده، فدیه بله کفاره ده او بله سرسایه ده. افغان صاحب ما ته کامره دې مخکې خلاصه که داسې خلاصه که سم راته کېنسي په دې خبره د زړه سره دا خو علمي مسله ده، ټول بیدار سي داسې. درې خبرې د موږ ډېر مسلمانان دي سرسایه نه پیژني، کفاره نه پیژني او فدیه نه پیژني. چې فدیه څه شي ته وایي، کفاره څه شي ته وایي او سرسایه څه شي ته وایي، په دې سر نه خلاصېږي. د بعضې مسلمانانو الا ما رحم ربي څه په دې به یې سر خلاصېږي. اوس که څوک
د لیګ وخت لپاره مرض وي په روزه کې مریض سي اوس لکه زنانه سي د حیض مرض ورته راځي میاشتنی مرض دا د روزي وخوري ورسره د قضایي راوګرځي یو زنانه د اولاد په روزه کې پیدا سول روزي د خوري تر څو سي مرض ورک سي بیا لختر ورسره د خپل روزي قضایي راوګرځي بل څوک داسې یو دم په روزه کې تکلیف او مرض ورته پیدا سول لس ورځې روزي وخوري بیرته به قضایي راګرځي دوی به فدیه نه ورکي دوی باندې د روزي قضایي فرض ده راسیږي چې هغه روزه نسی ساتلی هغه ساعت په ساعت خوراک ته ضرورت لري هغه ساعت په ساعت دوا ته ضرورت لري او یو داسې مریض وي چې هغه دوامدار مرض لري 12 میاشتې کال 12 میاشتې ټول عمر له د سره ډاکټر ورته ویلي دا مرض له تاسو سره دوامدار ده تر څو چې مرګ درته راځي د داسې مریض لپاره فدیه ورکول جایز ده او د داسې شیخ پانی لپاره فدیه ورکول جایز ده چې هغه روزه نسی ساتلی خوراک ته ضرورت لري روزه نسی ساتلی یاد کار نه کوي حافظه کار نه کوي وغیره اما د لنډې مودې مریض د 15 ورځې او 10 ورځې او د یوې میاشتې مریض لپاره د دې لپاره بیا فدیه ورکول پکار نه ده دی به قضایي د روزې راوړي اوس بله دا خو فدیه سوسې دوامداره مرض چې څوک ولري یا مثلا الله جل وعلا د موږ تاسې رانه خفه او ناراضي او یا له داسې پریشانی او رب العالمین وساته چې ته عبادت پکې نو سو کولای بعض انسانان وي چې هغه د سرطان مرض لري الله العالمین دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي چې څوک مریضان دي الله دې عاجله شفا ور نصیب کړي یا نور خلق دي هغه داسې تکلیفونه او پریشانیان لري چې دوامدار مرض لري یعنی هغه نسی کولای چې هغه روزه ونیسي که اوس روزه د روزې نه وروسته بله میاشته مرض د سره ملګری ده دی کولای شي چې د هرې روزې 9 ورځې سو 10 ورځې سو د دې فدیه ورکړي یعنی د هرې روزي په بدل کې د یو سرسایه ورکړي په امریکا کې په جرمني کې په لندن کې په ډنمارک کې په بریتانیا کې په پاکستان کې په افغانستان کې د هغه ملک سرسایه به ورکوي د هغه ملک سرسایه به د هرې روزي په بدل کې 15 ورځې دی وخوړلې لس دی وخوړلې ټول دی وخوړلې دا د دوامدار مرض لپاره درته خمیري شیخ پانی لپاره هغه چې کله فدیه ورکوي نو د هرې روزي یعنی د یو سرسایه به د هرې ورځې په بدل کې د ډیر سو په بدل کې به ډیر سرسایه ورکړي چې په کوم وطن کې او په کوم هیواد کې اوسي کفاره څه شي ته وایي کفاره هغه ته وایي چې یو څوک قصدن روزه وخوري بې له ضرورت روزه وخوري یا له خپل بیبي سره کوروالی وکړي د روزې په میاشت کې په ورځ کې یا مثلا قصدن راولاړ شي خوراک وکړي یا په هغه څه باندې چې کفاره ور باندې لازمیږي هغه به 2 میاشتې پر لپسې روزه نیسي د یوې ورځې په بدل کې دې ته کفاره ویلی کېږي او د هغې ورځې قضایي به راګرځوي سرسایه څه شي ته ویلی کېږي سرسایه د روزې په پای کې 28 29 دیرسم له اختر لمانځه نه مخکې د سرسایه احناف علما فقها ورته واجب وایي او نور علما فقها ورته سنت وایي مستحب عمل ورته وایي دا سرسایه د دې په خاطر ورکول کېږي چې د چا په روزه کې کوم نقصان راغلی وي د غیبت او د کنځل او د بل په وجه باندې بیا هغه روزه معلقه وي د اسمان او د ځمکې ترمنځ نو دا سرسایه د دې لپاره ورکړي چې هغه لفظي مخالفت د په روزه کې راغلی چې الله جل وعلا هغه ته معاف کړي نو بیا د فی نفر په سر باندې د هر ملک خپل مقدار معلوم ده غالبا په امریکا کې $10 دي تر $15 زیاته چې هر څونه ورکوي ثواب لري کم اندازه غالبا $10 وي تر $12-15 یا پوند دي 8 پوند چې کوم هیواد کې پوند د یورو د 15 یورو د په افغانستان کې غالبا 200 افغاني دي که څومره دي ماته خو هیڅ کله اندازه نه معلومیږي تیر کال تر سلو شاوخوا دومره په پاکستان کې بیا کالدار د په نورو هیوادونو کې نور د دې تر سرسایه وایي سرسایه په هر نابالغ په زن په نر او په ښځه په ټولو باندې واجب ده یعنی کدی ویش په ماشوم هم سرسایه به ورکوي کدی دوش په هم سرسایه به ورکوي کدی لسو کلوي کدی 50 کلوي کدی 100 کلوي نروي خزوي دی به سرسایه ورکوي دا په پلار باندې لازمه ده پلار سی په هر وطن کې مسافر وي دی هغه وطن له حساب به ورکوي افضل او بهتره خبره ده چې دی هغه وطن له حساب به ورکوي د فدیه مسأله د تا مسأله سی وسی دا اوس په کوم هیواد کې سي دی ورکوي د سی په کوم هیواد کې ووسی اوس مثلا د اوس په امریکا کې وسی دا مریض د فامیل په افغانستان او یا پاکستان کې ده دای به اوس چل نه کوي چې ورته وایي چې دومره کالداري ورکړي دالته فدیه یا دومره افغاني ورکړي دای به د اغله حساب نه چې په امریکا کې څومره سرسایه ده هغه حساب به ورته کوي چې څومره کالداري افغاني په هغو هیوادونو کې جوړولي ورکوي به افغان صاحب سر د اخلاص او د زړه سره
دروغ به نه وایي. نه قاري صاحب ګوره 2 ځلې دي دروغ وویل. ګوره نه قاري صاحب ګوره قاري صاحب ګونې سکانه همدغه لپاره مې راپورته کړل. ابابیل جان نر غوندې مې مخالفت وکړه، منافقت را سره مه کوه. اوله سرسره لې وایي تا دې خلکو ته ملحدین ویل، مال دروغ مه وایي. ما داسې نه درته ویل چې د سړي زوی نه یې، ما درته ویل مال 40 کلنۍ کې چې د سړي زوی نه سوې. ګوره دا د قرآن اصطلاح مې درته ویلې ده. په قرآن کې رب العالمین وایي چې انسان باید، مسلمان باید سړی سي. رجال، قرآن ورته سړي ویلي دي. من المؤمنین رجال، قرآن ورته سړي ویلي دي. رب العالمین جل وعلا ورته سړي ویلي دي. اوس بیا دې وویل سوی ما ته داسې خبره وکړه، له دې نه به راتېر شو. تا ګوره د پلار چې ما درته ویم مال تر 40 کلنۍ کې د سړي زوی نه سولې، څوخ به ته دي سړي زوی کېږي. تا په دې باندې خوا بده سوله. اوس د محمد رسول الله بیبي ته چې دې خلقو رنډۍ خانۍ وایي چلول، خپله یې وایي رنډۍ توب کول، العیاذ بالله. اوس بیا ورور ورته ووایه مهرباني وکړه. جناب قاري صاحب زما د هغې سره کار نشته او نه پوهېږم. زما ته چې رالم ما چې زه تا نه ځان پوه کوم، ساده سړی یم، میډیا ډېر تعقیبوم، یو ته نه دا ډېر خلک زه ګورم. قاري صاحب زه دا ویم چې شیعه وایي چې سني، سني وایي چې شیعه. اوس زه مسلمان یم، زه 40 کاله عمر لرم. اوس ته مسلمان، موږ ټول مسلمانان یو که نه یو؟ داسې خو یهود هم وایي، نصارا هم وایي تر موږ تر مسلمانانو خو مسلمانان یو. هغه سره به څه کوو؟ نه د اوس مسلمان خو ګوره که نه، زه اوس مسلمان یم، 40 کاله عمر دی، د مسلمانۍ دعوه کوم، زه مؤمن مسلمان یم. صحیح ده؟ اسانه پوښتنه نه شیعه یم او نه سوی یم او نه پوهېږم په دې شیانو باندې. تا ته ما ولې ویلې چې په دومره پوهېږم چې د الله په قوانینو پوهېږم او انساني کراماتو باندې پوهېږم چې الله ودې لا بنده دا ته څه سره وایي؟ هلته وایي زه په څه شي نه پوهېږم، هلته وایي د الله په قانون پوهېږم. الله په قانون ویلي که نه؟ صبر وکړه. الله قانون دا دی که نه چې ما ته وایي چې ته حرام مه کوه، ته زنا مه کوه، ته قتل مه کوه، ته قتال مه کوه، ته انسانانو سره ښېګڼه وکړه، ته د مؤمنانو سره کومک وکړه، د یتیم سره کومک وکړه، ښه لاره وښیه یو چاته، یو چا درنه پوښتنه وکړه په ښه انداز ځواب ورکړه. دغه د مسلمان خیاست دی که نه؟ ښه دا بیا د مسلمان خاصیت ته چې د پیغمبر بې عزتي وکړي؟ نه دا به نه پوهېږي، نه به پوهېږي. ده ته به قناعت ورکړې. لکه اوس ما واورېد او بیان مې واورېد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو سړی وایي راجګ شو، ورته ویل ته شاعر یې، ته مجنون یې. شراب خو به دې نه یې خوړلي، نشه کې یې او که پسد یې. ولې بې احترامي مې وکړه؟ لوی علامه یې ده، لوی علامه محدث یې ده، هغه د قرآن تفسیر یې ده، روایت یې ده. هغه نه پوهېږي؟ ته پوهېږي؟ هغه لوی علامه محدث امام سید اهل بیت ځان ته وایي، وایي عائشه رضی الله عنها وایي مرتده او منافقه او کافره ده. هغه نه پوهېږي؟ ته پوهېږي؟ لکه اوس هغه خو هغسې وایي، ته وایې چې زه سني یم، داسې وایي که نه؟ لکه دا سني او شیعه کله چې زمونږ پیغمبر علیه السلام د آخري اصحابانو دومره پوهېږم دا ویډیوګانې خو اورم چې تر څو پورې عمري عدالت او زمونږ دا قرآن حکیم وښه او چې کله دا سني به او شیعه پکې پیدا شو، موږ مسلمانانو کې دا تفرقه پرېوته، ورسه زمونږ نه لاړ، د لایس نه د حاکمیت او دا هر څه لکه داسې لاره م کاږه شوه. دا علت څه شی و؟ خو همدغه علت و که نه چې یو شیعه پیدا شو بل سني پیدا شو. مؤمن مسلمان خو باید قرآن هم یو دی، مسلمان باید په قرآن. اوس شیعه ته هم که ته ووایې چې د کوم کتاب نه اخري چې وباسې وایي قرآن مني او غوږ یم درته. اخرنی اسماني کتاب کوم یو ده؟ قرآن کریم دی. دا په چا نازل شوی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څوک و؟ څوک و؟ هر رقم د دین مخکې خو هر څه و، نشته په نوم راغلی له نبي علیه السلام سره څوک؟ دا قرآن چې راغی په کوم ځای کې چې پیغمبر علیه السلام و مسلمانانو باندې. زه څه درته وایم؟ نبی علیه الصلاة والسلام سره څوک؟ دومره نماز، دومره مسلمانان به ورسره وو که نه؟ قرآن چې مني او د پیغمبر علیه السلام په لارو خو هماغه د پیغمبر امتیان دي او قرآن باندې ایمان راوړی د الله بندګان. هغو مسلمانانو ته یې څه ویل؟ څه ویل؟ دغه قرآن ورته دغه که ورسوو که نه چې دا قرآن به آیات به راغی دا به نورو ته رسوو. هغه مسلمانانو ته یې څه ویل؟ ټیم مه ضایع کوه، ما جواب راکړه.
داسې ورته ویل چې د قرآن کې څه ویل دا قرآن ورته تشریح کوو نور خو ورته څه نه دي ویل قرآن یې تشریح کوو د ځان نه خبرې نه دي کړي مسلمانانو ته یې څه ویل په هغه وخت کې هغه نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې چې مسلمانانو هغو ته یې څه ویل کوم مسلم دی ربي علیه الصلاة والسلام څه لقب ورکړی و څه لقب یې ورکړی و په دې زما سر زه دومره پوهېږم چې مسلمانانو ته به یې تقریر کوو چې کافر به و مشرک به و ایمان به یې راوړو قرآن به ورته تشریح خان صاحب هغه درته وایي چې هغه کسان چې د پیغمبر اسلام سره ول هغوی کسانو ته څه شي ویل هغه کسانو نوم څه شي و پیژنم چې کله به راغله داخل به شو نور کته قاري صاحب ما باندې وپېژنې خو دغې ته خو زه هم راغلی یم چې ما پوه که که نه زه خدا نه پیژنم په بل نوم باندې دغومره پیژنم چې پیغمبر علیه السلام به دا قرآن تکراروو چې څوک به راغی دغه خوا ته هغه قرآن به یې ومنه بس هغه به مسلمانانو ډله کې او په پیغمبر په صف کې به روان شو ورسره دغومره پوهېږم دې نه مخکې نور نه پوهېږم قاري صاحب دا دې مو حال ده دا دې مو حال الله دې مو په حال رحم وکړي دا تاسې په یو چا نیوکې لري او یو چا اعتراض لري د خپل ځان غم دې وکړه د شایو غم مه کوه د خپل ځان غم دې وکړه ښه د زړه سر وقربان سه د خپل ځان غم دې وکړه زه باید څه وکړم ته ماته ووایه ما ته وښیه که نه چې زه هغه وکړم که نه زه خو راغلی یم ما ته قرآن وښیه قرآن څه وایي ما ته هغه ماته ووایه چې زه هغسې وکړم ژوند تېر کړم او یم هم په اروپا کې